مالان میډیا ډیرو درنو لیدونکو سلامونه، وخت مو بخیر. هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله وئ. درنو لیدونکو، په کابل کې سرای شمالي سیمې ته راغلي او دلته به تاسو ته د هغه ترمینل یا د موټرو د تمځای په اړه چې په زیاته کچه مختلف ډوله موټرونه شتون لري او دغه موټرونه شمالي ولایتونو ته له دې ځایه کابل له شمالي ولایتونو ته ځي او په دې ترمینل کې په زیاته کچه شرکتونو یا نمایندګۍ شتون لري. دا چې په دې ترمینل کې څومره نمایندګۍ شتون لري او دغه ترمینل څومره وخت کې په کار فعالیت پیل کړی دی، همداشان یو شمېر له ډریورانو سره به هم خبرې ولرو. د دې ترڅنګ له هغه مسافرینو ورونو سره خبرې ولرو چې دوی له ځینو ولایتونو راغلي دي دلته او د شمالي ولایتونو په طرف حرکت یا سفر لري. نو تاسو هم زموږ د راپور ته وروستی پاتې شئ. موږ به هغه د هغه بسونو په اړه به تاسو یا موټرو په اړه به تاسو معلومات وړاندې کړو چې نوي راغلي دي وي آی پي بسونو په اړه. د دې په اړه به هم تاسو ته معلومات وړاندې کړو. نو هیله ده چې د وروستیو زموږ ملتیا وکړئ. درنو لیدونکو، ډیره مننه کوو. بیا هم ښه راغلاست. همدغه ترمینل کې مونږ د پایتخت ترمینل کې موقعیت لرو. دلته باید له مسؤل کس سره خبرې ولرو چې دغه ترمینل څومره وخت کې ایجاد شوی دی او څومره نمایندګۍ یا شرکتونه لري په دغه ترمینل کې. نو خپل مسئول څخه پوښتو. سلام بیادرز، خوب هستی انشاءالله؟ علیکم سلام. سلام خدمت شما و خدمت بیننده‌های خوب شما. خیلی خوش آمدین به ترمینال. بسیار زیاد تشکر. میشه در خدمات خود معرفی کنید؟ تشکر. حامد ابراهیمی هستم، مسئول روابط عامه و سخنگوی ترمینال پایتخت. ابراهیمی صاحب، میشه در مورد امی ترمینال اگر برام موضوع چقدر وقت میشه شما این ترمینال ایجاد کنید؟ ترمینال خدمات ترانسپورتی پایتخت بیش از 7 سال از زمان افتتاح و بهره برداریش میگذره و آدرس ترمینال گلوی حصه اول خیرخانه لوای باباجان است و اینجا بیش از 50 شرکت ترانسپورتی فعالیت دارند و همچنان بیشتر از 500 نوع بس‌های مسافربری اینجا فعالیت دارند که 9 ولایت در اینجا ما تحت پوشش قرار دادیم. بس‌های وی آی پی شما دارید؟ بله. اونا چه امکانات داره؟ بله، به سلسله خدمات ما اینجا بس‌های وی آی پی هم است و بس‌های عادی هم است و خدمات بس‌های وی آی پی ما ویژه بوده و مسئولیت‌هایی که در بس‌های ماست نسبت به بس‌های عادی متفاوت است. باز کرایه‌ش هم چی کس بلند است؟ بله، در قسمت کرایه بس‌های وی آی پی نسبت به بس‌های عادی کرایه‌اش بالاتر است. چی امکانات داره وی آی پی بس‌هایشان خدماتشان از قبیل چوکی‌هاش راحت تر است و همچنان خدماتی که داخلش دارد غذا، صرف غذا است و همچنان ایسی فال داره. اما خدمات ویژه است که جزئیات بیشترش دوستا هستند اینجا، کسایی که مسئولین هستند در بس ها ان شاء الله و جزئیات میشه که از نزدیک شما ببینین و خدماتش برای شما ارائه میکنن. موتورهای شما از طرف دیگر میره یا از طرف روزم میره؟ خدمات ما به طور 24 ساعته بوده و بیشتر خدمات ما با تایم عصر بیشتر است. مسافرین تایم عصر بیشتر تکت میکنن و از اینجا سفر میکنن و خدمات ما به طور 24 ساعته است. ساعت 12 شب، 1 شب، صبح وقت، هر وقت. بله. مسافرین از ولایت ها میای، مثلا از کدام ولایت ها میای؟ زیاد است؟ کدام زیاد داره کدام کم؟ متفاوت است. اینجا خدمات ما که از 9 ولایت پوشش میدیم، هر کدامش یک مسافر خود داره. بله. خیلی زیاد تشکر. زنده باشه. درنو لیدونکو، ډیره مننه کوو چې تر دې دمه له موږ سره پاتې. نو تاسو ته به د وی آی پي بسونو په اړه هم معلومات درکړو. د هغې له مسؤلو کسانو سره به هم خبرې ولرو. نو هیله ده دغه راپور تر وروستیو زموږ ملتیا وکړئ.
قدرمنو لیدونکو ډیره مننه کوو چې تاسو ته د ملموږ سره پاتې یئ په همدغه ترمینل کې په زیاته کچه نمایندګۍ شتون لري. نو موږ به له یو هغه کس یا ځوان سره خبرې وکړو چې دوی د خاواک نمایندګۍ مسؤل دی. نو خپله د نمایندګۍ په اړه ترې پوښتو څومره وخت کېږي د دغه نمایندګۍ کوم ډول موټر لري او مسافرین یې څنګه دي. خپله مسئول کس څخه پوښتو. سلام برادر، خوب هستین انشاءالله؟ شکر فضل خدا بخیر باشه برادر. بسیار زیاد تشکر. میشه در قدم اول خود معرفی کنید؟ اسم ما ایزاقاس، یک تن از پرسنل شرکت مسافربری خاواک پنجشیر است. درباره خاواک، نمایندگی خاواک اگر بر ما چه وقت میشه این فعالیت؟ نمایندگی خاواک به مدت 20-25 سال میشه که در سون صفحات شمال در بخشی از ولایت ها فعالیت داره. چند ولایت؟ ولایت ها دیگه ولایت بدخشان است، یعنی ولایت شبرغان است، ولایت مزار است، ولایت تخار است، قندوز است، بعض ولسوالی هاست در بدخشان که بارک و جرم است. سالیم میره؟ که بارک هم میره، جرم هم میره در بدخشان، کشم هم میره دیگه. یعنی یک 20-25 سال میشه که فعالیت داره. مدت یک 5-6 سال میشه که ما اینجا من حیث یک پرسنل بیادر اینجا افای وظیفه میکنیم. شما چند نوع موتر دارید؟ ما خود موترهای 580 است، بعضی های ساده است. حالا سیستم یک کمی که پیشرفته و بیادر سهولت دار شده است. بعضی موترهای وی آی پی است که از هر دوش داریم دیگه. اون موترهای 580 وی آی پی است و ساده است که وی آی پی ها در بعض ولایت ها میره، بعض ولایت ها قدر مردم آگاهی ندارن که اون موترها کرایشان گزافتر میآید دیگه. در اون موترهایی که بعض ولایت هایی که مردم بیادر به او آشنایی داره، در اون ولایت های مزار شریف، قندوز، بدخشان بعض وقت میره و موترهای وی آی پی هم میره، ساده هم میره. وی آی پی چی خوبی داره؟ چی امکانات؟ خوبیش همیست که تعداد چوکی‌هایش کم است. چند است؟ مثلا از سادهش که از 55 تا است، از وی آی پی که از 30 تا 33 تا می باشه. چوکی آزاد به یک آدم فامیل دار، اولاددار، فامیلی جای آزاد داره. بیادر میتونه نرم باشه؟ نرم هم است. بیادر موترها مدل روز هستند دیگه. کرایه به چند است؟ کرایه مثلا هر ولایت کرایهش فرق میکنه. مثلا من میرم تا سریپول چند است کرایه؟ تا سرپول مثلا خوی 1000 روپیه کرایهش است در ساده. وی آی پی و قدر موترها سر پل نمیره. و مزار شریف مثلا وی آی پی ساده میره 7.5 ساعت، وی آی پی میره 1150 روپیه دیگه. سهولتش اینمیست که ایدر آرامتر و سهولت دار مسافر میره. خانه شما کجاست؟ خانه ما خود اینم کابل است. وظیفه ما دینم ترمینال، دینم شرکت مسافربری خاواک پنجشیر. خیلی زیاد تشکر. قربانتان بخیر باشه برادر. درنو لیدونکو ډیره مننه کوو چې تر دې دمه له موږ سره پاتې له یو شمېر نورو مسؤلو کسانو سره به هم خبرې ولرو، د همداشان له مسافرو ورونو سره به هم خبرې ولرو. نو هیله ده تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. لیدونکو ډیره مننه کوو. بیا هم ښه راغلاست په همدې ترمینل کې له یو ځوان سره خبرې کوو چې دوی هم شمالي ولایتونو ته روان دي. نه پوهیم چې کوم ولایتونو ته روان دي. خپله به له دو ځوان سره وپوښتو. سلام بیادر، خوب هستی انشاءالله؟ سلام علیکم بیادر، خوب هستی؟ بخیر شکر بدوای. خیلی زیاد تشکر. میشه در قدم اول خود معرفی کنید؟ سبحان الله هستم، از ولایت سیغان، باشنده کابل. کجا میری شما؟ مزار میرم. تیکت مزار گرفتی؟ بله. از کدام نمایندگی گرفتی؟ خاواک پنجشیر. کدامش خوب است؟ خاواک خوب است، اخلاق دارن، موتراش خوب است، راحت میره آدم، اخلاق میگن. چوکی چند گرفتی؟ چوکی سوم. والا خوب چوکی گرفتی؟ بله. کرایه چند است؟ کرایه خود همین حکومت امارات 7.5 ساعت تعیین کرده. با یا من راحت میکنه 700 7.5 ساعت. زیاد میریم چی مزار یا کم؟ با ما یک دفعه دو دفعه. حالا راهش چی است؟ راهش خوب است دیگه، خوب است راهش دیگه. یک ذره می سالنگ خامه داره. اونجا تکلیف میکنه یا کدام؟ بله تکلیف میکنه مسافر. خیلی زیاد تشکر. خواهش میکنم. سلامت باش. چیز امر خدمت باشه. خیر بنویسید. درنو لیدونکو ډیره مننه کوو چې تر دې دمه له موږ سره پاتې یې. نو همدارنګه له یو شمېر نورو مسافر وروڼو سره او د هغه مسؤلو کسانو سره به هم خبرې ولرو. نو هیله ده زموږ ملتیا وکړئ.
درنو لیدونکو ډیره مننه کوو چې تر دې دمه له موږ سره پاتې یئ. په همدغه ترمینل کې موږ یوه موټر ته راغلي چې د وی آی پي په نامه، یعنی دغه ځانګړی موټر دی او په زیاته کچه مسافرین دغه خوښوي، وایي چې ښه امکانات لري. نو دا به خپله له ډریور څخه وپوښتو دغه موټر کوم امکانات لري، نو خپله له ډریور څخه پوښتو. سلام بیادر، خوب است انشاءالله؟ سلامت بخیر باشید. میشه تشکر. در قدم خود معرفی کنید؟ بله ها، سلامت، شاپور مردمدار هستم، یک تن از دلیورای سرک پایشهر. خیلی زیاد. میشه چی کنه موتر بر ما معرفی کنید؟ این موتر وی آی پی داخل میریم، کل چیزا سیستمایش بر ما معرفی کنید. مهربانی. این موتر به نام وی آی پی. درنو لیدونکو دغه موټر چې کله تاسو تصویر کې ګورئ دغه د وی آی پی یعنی ځانګړی موټر دی چې په زیاته کچه امکانات لري. نو موږ به له ډریور سره خبرې ولرو. موتر خب وی آی پی است. از وی آی پی است، مدلش 2010 دیگه. چند چوکی داری؟ 37 چوکی است. اینجا در میتونین که سوچ بولتش هم بگیرین. تغییرات سیپای از این موتر فرق میکنه قطعیتش؟ بله فرق میکنه. مدلش 2010 دیگه. از نگاه شیپش، از نگاه تمام چیزش، سهولتاشونه برای خودتان معلوم است که تصویر هم بگیرین معلومات است. میبینید که شیپ موتر سیستماش کامره هوشمند هم داره. کامره هم داره. موتران میتونه که خوش اگه ببره اولا تکانش میته، دستی جلو معلوم دار است که خوش هم ببره اتومات خودش برک میگیره. چقدر میشه آمد در افغانستان؟ تقریبا یا 2 سال میشه که آمدن. بعضی کسان میگن نت هم داره. نه دیگه نت فعلا نداره. بعض موترهای ما داره، بعض موترهای ما نداره. از این کرایه باز چند است؟ 11.5 ساعت مزار شریف. مسافرین چی کنید؟ زیاد خوش میکنید؟ دیگه نه معلوم دار از مسافرم شما میتونید پرسان کنید چه خوبیت‌ها داره از نگاهی. خوب موتر. بله آشپزخانه‌اش هست، وسایل آشپزخانه‌اش هست. اینجا تشنابه. بشه. بله تشنابه. وی آی پی داره دیگه نه. خیلی فعال است. همین لحظه دیده میتونی، چک کرده میتونی. درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو ګورئ دغه موټر د وی آی پی بس، یعنی دا تشناب دی. مسافر کولی شي دې څخه استفاده وکړي. دې ترڅنګ آشپزخانه هم لري. نو استاد میتونی ایران ببینیم داخل شد؟ بله چرا نه، ایران ببینیم. این آشپزخانه است، این داشت است، اینی وسایل قهوه‌خانه‌اش است. میتونی که اینو چک کنی، فعال است. همه چیزش فعال است. استفاده میکنی؟ استفاده میشه. بله چرا نه. خیلی زیادش. بخیر باش، سلامت باش. کو لکه څنګه چې تاسو تصویر کې ګوري او استاد آماده دی ځي حرکت کوي. استاد چی وخت حرکت کوي؟ همین لحظه بخیر دیگه. خدا بخیر ببره ما را دیگه. شدم. موتر پر از دیگه حرکت میکنیم. کجا حرکت؟ مزار شریف. بخیر باشید. سلامت، تشکر. درنو لیدونکو ډیره مننه کوو چې تر دې زموږ سره پاتې شوی. له یو شمېر نورو کسانو سره به هم خبرې ولرو. نو هیله ده د دغه راپور تر وروستیو ملتیا وکړي زموږ. درباره بس های وی آی پی میخوایم برای شما معلومات بدم. این بس ها چی امکانات داره؟ سهولت های این بس ها اول سهولتش است که چوکی فاصله هاش بیشتر است و کم بودن چوکی 33 چوکی داره و سهولت دیگه چارچر یعنی تهیه غذا به مسافرین محترم. سهولت های مثلا آب و بیسکیت و اکسبول و یعنی تا هر مسیری که میره برای از این میتونیم ما هر قدر ضرورت آب لایتانی برش داده میتونیم. اما دیگه سهولت‌های بیشتری داره با مسافرین عزیز. تشناب و آشپزخانه هیچ چیز داره؟ اکثریتش وجود داره اما با هزینه بیشتر
میشه. اما موترهای دیگه را که مثلا فعلا در ترکیه است خلاص گمرکاتش مانده، او با تمام امکانات از قبیل آشپزخانه و تشناب و حتی شاور داره. تمام داره. بله که به مسافرین ما در عرضه قرار میتیم ان شاء الله بخیر. نیت بعضی کسا میگه این موتورا که از نیت هم داره. این چطور است؟ درست است. میشه نیت هم میشه اگر در حساب شبکه یا میتونی که یا هزینه بیشتری داره. وای فای دیگه در وطن ما تقریبا مروج شده. خود اگر سیستم کمپانی نصب باشه سهولت بیشتر میشه. اگر داخل وطن ما نسبتا تکنولوژی ضعیف است متاسفانه دیگه اگه جور بکنیم اگر ما کدنگش به مردم بگیم وای فای درست کار نمیکنه اما می داشته باشه. مسافرین با زیاد خوش میکنه این موتور؟ میکنه. متاسفانه وضع اقتصادی مردم کمی ضعیف است. کلگی میخواد راحت سفر بکنه چون کرایش زیاد است. بله کرایش هم 950 افغانی مثلا به قندوز است، با مزار شریف 1100 است. میتونیم همکاری بکنیم کسی که شوق بکنه 100 افغانی 1.5 افغانی میتونیم که با مسافر بله مراد میکنیم. خیلی زیاد قربانتون میشه که شما میمونه باشین. خیر ببین صفات میکنیم ما در خدمت برادر. خیر ببین بسیار زیاد شد. درنو لیدونکو ډیره مننه کوم چې تر دې معلومات سره پاتې شوی لکه څنګه تاسو د استاد په خبرو کې هم واوریدل استاد دغه موټر په اړه موږ ته معلومات راکړل نو ډیره مننه کوم چې تر دې معلومات سره پاتې شوی. موږ به په دغه راپور کې یو شمېر نور کسانو سره هم خبرې ولرو او هغه مسافر چې همدا شان دوی حرکت کوي مختلف ولایتونو ته د هغې سره هم خبرې کوو. نو هیله ده زموږ ملتیا وکړئ. رخصتی های در محرم است بعد از او کاروبار نه کم میشه چون قوم اهل تشیع ما با اماناتی که دارن روز عاشورا در اونها مصرف 70% مسافرین تقریبا با این برادرای ما می باشه و سفر میکنه و در این روزا کاروبارا مثلا رخصتی می باشه دیگه قدر کار نمی باشد دیگه. شکر از زیاد مشتری میده باشیم. در اول فصل حمل مثلا میله گل سرخ می باشه و ضمنش در روزهای عید می باشه دیگه. بعضی رخصتی هایی که مثلا دولتی می باشه مسافر بیشتر می باشه. حالا الحمدلله شکر سهولت ها بیشتر است، مسافر هم خوب است الحمدلله. حکومت ما هم درست شده، مردم بدون ترس سفر میکنه، حال خوب است، بهتر است الحمدلله. مسافرین شما از ولایت ها میآیند؟ بله شمال؟ بله ها دوستای قنداری ما سفر میکنه به سوی بدخشان چون بدخشان فعلا یک جای تفریحی است. دوستای هلمندی ما از جلال آباد از اینجا سفر میکنه، اکثریتش به چکر میره. بهتر است شکر. چقدر وقت شما کار بود؟ من 13 سال میشه در شرکت کار میکنم و وظیفه من اینجاست. خیلی زیاد شد. قربانتون ممنون. خیر. درنو لیدونکو ډیره مننه کوو چې تر دې معلومات سره پاتې په همدې ترمینل کې به له یو شمېر نورو کسانو سره هم موږ خبرې ولرو. نو هیله ده د دغه راپور تر وروستیو زموږ ملتیا وکړئ. قدرمنو لیدونکو ډیره مننه کوو چې تر دې دمه له موږ سره پاتې وئ. لکه څنګه چې تاسو په دغه راپور کې ولیدل موږ د کابل ولایت سره شمالي سیمې ته راغلي وو او دلته موږ د تاسو ته د شمالي ولایتونو د عمومي ترمینل په اړه تاسو ته نن راپور وړاندې کړ. په دغه راپور کې لکه څنګه تاسو ولیدل له مسؤل کس سره مو خبرې درلودې دوی په خبره چې دغه ترمینل په ډېر کم وخت کې جوړ شوی او د شمالي ولایتونو لپاره عمومي ترمینل دی. د دې ترڅنګ موږ تاسو ته د وي آی پي بسونو په اړه معلومات وړاندې کړل چې په دغه ترمینل کې وي آی پي بسونه هم شتون لري او د نورو بسونو سره په زیاته کچه توپیر لري. درنو لیدونکو تر بیا بل راپور پورې چې زه نصرت الله خوشحال حاضرېږم. تر هغې په لویه بکون کې رقص ورم. هر چېرته چې یاست ښاد آباد خوشحاله اوسئ.